او داسې چې موږ هر شاخۍ تاخۍ له خپلې لوڼې ورکوو او دغه حالات ته لکه اوس تاسو ګورئ چې بیا د خاوند په کور کې ایسارېږي نه چېرته د یو څه تښتېدلی او چېرته د بل څه د زوی دپاره ښځې منتخب کړې دغه رنګې د خپل لور دپاره هم ښځې منتخب کا هر چرسي او پوډري ده چې ته خپلې لوڼه ورکوې نو دغه غلط طریقې دي یو غلط رواج او غلط عادت دی چې کله یو سړی د خپل لور دپاره ښځې منتخب کوي او هغې ته وینا وکړي چې زه تا له لور در کوم یا ستا د زوی له لور ورکومه دا زموږ په معاشره کې عیب شمارلی کېدلی شي یاره جي وایي دې ښځه کې به څه چل وي وایي ځکه یې دا ماته ویل څوک یې نالي وایي په دې کې به څه چل وي وایي خلک هم له پیغور ورکوي دې کې به څه چلي حالان کې دا غلط تصور دی زموږ د هر سړي دا ذمه ده لکه څنګه چې موږ خپل زوی دپاره ښځې ګورو ښه یو دینداره کورنۍ اخلاقي کورنۍ ګورو دغه رنګې د پلار دا ذمه جوړېږي د مور دا ذمه جوړېږي چې هغه د خپل لور دپاره هم داسې یو ښایسته ځای منتخب کړي ښایسته ځای ولې وګوري معاشره به ښکلې وي کورنۍ ژوند به د هغې مزهدار وي او داسې چې موږ هر شاخۍ تاخۍ له خپلې لوڼې ورکوو او دغه حالات ته لکه اوس تاسو ګورئ چې بیا د خاوند په کور کې ایسارېږي نه چېرته د یو څه تښتېدلی او چېرته د بل څه تښتېدلی ده کوه به ورانې جاړوي یا به چېرته طلاقو ته مسله رسېږي هغه هم زموږ د پښتنو دا غلط رواجونه چې دا موږ عیب شمارو دې کې د عیب څه خبره ده ته چې د خپل زوی دپاره ښځې منتخب کړې دغه رنګې د خپل لور دپاره هم ښځې منتخب کا هر چرسي او پوډري ده چې ته خپلې لوڼه ورکوې نو دغه حال به بیا د خپلو لوڼو سره ظلم بیا به غځي چېرته به خودکشۍ نه کوي چېرته ګولۍ به خوري په دې کې اوس دا مور او پلار برابر شریک دي چې نه د لور نه تپوس چېرته کوي نه د دغه حالت باره کې چېرته معلومات کوي نه د هغه د خاندان باره کې چېرته معلومات کوي یا یې چېرته نوکرۍ ته ګوري او یا به چېرته د هغې مال ته ګوري په نوکرۍ او مال باندې به زه څه وکړمه چې کله د هغه اخلاق خراب دي او زما او ستا د لور ورسره ژوند خراب دی په دغه مال دې تندر ولګي لهذا دا عیب مه شمارئ چېرته نیکانو خلکو ته خپلې لوڼې که پیش کوي او دې خلکو ته میمه تاسو هم بې انصافي مه کوئ چې کله راته څوک لور پیش کړي چې زما لور ده او که ته غواړې په نکاح یې درکړمه نو ته دا مه یې وایه چې دې کې به څه چلي دا د هغه احسان وشماره په ځان باندې چې زه به یې خوښ ومه زما سره به یې مینه وه زه به ورته ښه ښکاره شم ځکه ما ته لور پیش کوي چې کله په ظاهره کې تا ته عیب نه معلوم ټیک ته عیب ته معلوم دی بیا ټیک دی بیا ورته انکار وکړي یاره موږ تیار نه یو ته لیکن نور پکې څه عیب نشته دی او صرف په دې وجه باندې چې ته ما ته لور پیش کړه چې دا په نکاح در کوم نو دا عیب نه دی ګورې زما ورور د هغه احسان وشماره دا خویونه ختم کوي دا د اسلام منافي خویونه دي غلط خویونه دي دا